پیښور څومره اهمیت لري د تاریخي حوالې سره او جغرافي حوالې سره او د پښتنو سیمو د اقتصاد حوالې سره؟ د پښتونخوا وطن خو ډېر لرغونی تاریخ دی. د بلخ په شانته کې تاریخي ښاریې په دې وطن کې تمدنونو کې موجود دي. د ګندهارا سیولایزیشن په شانته کې تهذیبونه دا په دې خاوره باندې پاتې شوي دي. خو د پېښور ښار تاریخي اهمیت دا دی چې یو د دې جغرافیایي مقامیت دی او دویم د دې ښار تجارتي او اقتصادي ارزښت دی چې دا ښار یې تل ودان او آباد ساتلی دی. جغرافیه اهمیت خو د دې ښار دا دی چې یو اړخ ته جنوبي ایشیا ده 80 کیلومتره اخوا د مارګالۍ کنډونه او بل اړخ ته 1500 کیلومتره وړاندې سنټرل ایشیا ده او بیا نیمه نړۍ چې کوم ده دا د دې منطقې سره لینک ده. نو د پښتونخوا وطن د پېښور دا ښار دا تقریبا د نیمې نړۍ چوک دی، چوک د میلاوېدلو د یو کېدلو.